د ځوانې لور په مرګ ویره او ژړا. د 19 کلنې افغانې شقایق مړی د خپل واده تر مراسمو 3 ورځې وروسته د ډسمبر پر 9 نیټه د هغې په کور کې پیدا شو. د مړو په دې سړه خونه کې ټول خپلوان او ملګري د وروستۍ مخخي لپاره راټول شوي. د پولیسو څېړنې ښیي چې دغه نجلۍ د تاوتریخوالي او ډوبېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. له دې ښځې سره باید خواخوږي وکړي، له دې مور سره باید خواخوږي وکړي. موږ خپله میندې یو، اولادونه لرو، هیڅکله نه غواړو ان یو اغزی مو د اولادونو په پښه کې ولاړ شي. د شقایق جسد ایران ته لیږدول کیږي، هغه ځای چیرې چې پلار ښخ دی او دای له غېږې په ډېر ماشومتوب کې محرومه شوې وه. د لور مې سږ کال وروستی کال و. پرېکړه یې کړې وه او ویل یې چې دا دوبی به له خپل ماشوم چې په نس یې و د خپل پلار قبر ته ورځم. هلته به خپل پلار ته خپلې هیلې وایم چې زه په ماشومتوب کې له تا لرې شوم، خو ما زده کړې وکړې، واده مې وکړ او مور شوم او په لوړ سر راغلم چې تا ته دا زیری درکړم. دا هیله مې لور قبر ته یوړه، خو ما پرېکړه وکړه چې دا به له هغه ماشوم سره چې په نس یې دی د پلار غېږې ته یوسم. اما باز ما تصمیم گرفتم ور با همون طفلی با غوش پدری بخوابونم. دغې کورنۍ ډېر عمر په کډوالۍ کې تیر کړی چې ژوند یې تل له غم او خفګانه ډک و. وقتی که اولین بار جنازه پدر از کله چې مې لومړی ځل د دې د پلار جنازه اخیسته او هلته مې باید لاسلیک کړی وی، هغه وخت ما ته ډېره سخته وه چې 2 یتیمان ماشومان راته پاتې شول. هغه وخت مې په زوی میندواره وم او لور مې 7 کلنه وه. د لور مې وروستی کال و، وکالت یې ویلی و، 1 کال یې د سوداګرۍ زده کړې کړې وي، خو بیا یې ډېره علاقه وکالت ته درلوده. ویل یې زه باید وکیله شم او افغانانو ته خدمت وکړم. سږ کال ډېره خوشحاله وه چې درس مې خلاص شو او پوهنتون شروع کوم. امسال خوشحال بود، میگفت درس من خلاص شد دیگه من میرم دانشگاه میرم. د جسد له پیدا کېدو وروسته د جرمني پولیسو د نوموړي د میړه لټون پیل کړ چې وروسته له 3 ورځو یې خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړ. تر دې دمه د جرمني چارواکو د دغې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. د قرباني کورنۍ خبرې د ډیرو پیچلو موضوعاتو ښکارندویي کوي چې همدغه جنجالونه د واده په ورځ هم وو. د جرمني جنایي پولیسو د وژنې د شک په تور پلټنې پیل کړي دي. ما فقط خواستم همین تو که ما جزا دیدم. زما غوښتنه دا ده څنګه چې ما سزا ولیده همداسې سزا وګوري. هیڅکله به رضایت ورنه کړم، هیڅکله د خپل اولاد وینه نه بخم. څومره چې درنه سزا ورکړي زه نه آرامه کیږم. باید هر چقدر که جزای سنگین بدن من هنوز آروم نمیشم. د دې کور په هره خوا کې د قرباني نجلۍ نښې لیدل کیږي. دای د مور د ورځې په ډالۍ کې راته اخیستی و، د سپینو زرو امیل دی. شقایق د ورځنیو کارونو او زده کړو ترڅنګ پیشوګانې هم ساتلې. له وضعیته داسې ښکاري چې پیشوګانې هم بیلتون احساسوي. دا پیشوګانې ډېرې ورته ګرانې وي. تل به یې راته ویل چې څه ورته واخله چې دوی ګرمې اوسي یا مرکز ګرمي سره وي. د دې لپاره خپل کور یې بدلاوه، پیشک یې له ما سره پاتې کېدې، میسیجونه یې شته، تل به یې پوښتنه کوله او عکسونه به یې غوښتل. دغه په ویر اخته مور له کړکۍ هغې لارې ته ګوري چې تل به یې د لور لاره څارله، خو اوس له دغې لارې یوازې خاطرې او درد ورته پاتې دی. 2 کیلومتره لرې د دغې غمجنې پیښې سیمې ته ورغلو. دا ځای اوس هم له وینو ډک دی. کله چې موږ ولیده دا نیم خلاص و. له دغه یې په کش کولو تر حمامه وړې وه، دغلته یې غورځولې وه. شقایق به تل لمونځ کوو. دا یې جاینماز او قرآن شریف دی. ټول شیان یې هم دلته دي. دا جاینماز هم په وینو لړلی و. یو سکوټر یې هم ځان ته اخیستی و. حتی په دې قرآن شریف یې رحم نه دی کړی. هغې به تل له ترجمې سره وایه. کله چې موږ راغلو ډوډۍ پخه کړې وه، بیا موږ لاس ورنه وړ.
تر دې وړاندې هم په جرمني کې د میشتو افغانانو په ټولنه کې د ښځو د وژنې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. خو دغې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کارونکو ترمنځ یو پر بل تورونه پورې کول ډیر کړي دي. خو د جرمني د پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو څیړنې به د قضیې جزئیات روښانه کړي.